نورو قامونو چې الوت لره وزرې لټولې نو ما په پښتنو پسې سنګرې لټولې. نورو قامونو چې الوت لره وزرې لټولې نو ما په پښتنو پسې سنګرې لټولې. او چې وخت د قلم و پښتنو په هغه وخت کې چا تورې لټولې او چا زغرې لټولې. ملګرو سلامونه مې واخلئ. ماجدومند یم ګل ګل د ښایستونو بخار په مردان کې د زیشان خان سره ناستې مو را جوړ کړو. ډېر زیاته مننه کوم. دې ملګرو څه نومونه دي؟ جنید لالا او بل رومان صافي. ډېر زیاته مننه کوم د هغوی په هاسټل کې چې عبدالولي خان یونیورسټۍ کې سبق وایي و انجینر شه یا ډاکټر شه د خپل قام په غم ککړ شه. موږ خو به دغه دعا کوو چې الله پاک دې کامیاب کړي، الله پاک دې خوشحال ساتي او شکریه مو دا کومه د میلمستیا کامیاب شئ. نو لنډ تعارف به د زیشان مشال موږ سره کوي او بیا به هغوی نه پس هغوی نه به شعرونه هم اورو که هغوی انتخاب څه غزلې یا خپلې شعرونه وي. خو ادب ذوق ادبپاله شعرشناسه په وطن ټاپه مایې فکرونه خلک زما خوښ وي، هغوی سره مینه وي. وایي وفادار خلک مې خوښ وي، که سپین وي او که تور وي. زیشان مشال تاسو سره معرفي کوم. زیشانه څنګه یې؟ بس مننه ماجدومند وروره، ډېره مننه. بس شکر دی، خیر دی، ژوند دی، بس روان دی. زما خو نوم زیشان مشال دی او د توډیر تختبۍ مردان سره تعلق ساتم او سبق مې بس دغه لسم ټولګي کې وایم او بس دغه لیکل ما ګډ لیکل کوم او ادب ذوق یې ډېر زیات نو. بس کوم وخت نه شاعري کوئ او د چا نه متاثره شوئ؟ بس دا خو د چا خوښه نه ده خبره. او بس ما ګډ لیکل کوو داسې وړوکی وایم کله پردۍ ټپې ورانوئ، کله پردي شعرونه ورانوئ، کله پردۍ غزلې. بس اوس ما ګډ لیکلو ته لاس اچولی دی. او دا راته ووایه چې په شاعرانو کې لکه کوم شاعر نه ډېر زیات متاثره یې او خوښوئ هغه؟ په نن سبا شاعرانو کې خو زما ضیاء الرحمن اجز صاحب د انتخاب شاعر دی چې زه یې ډېر زیات اورم او ډېر زیات یې خوښوم. او سندرغاړي ته پوښتنه دې وختي وکړه، سندرغاړی زما منتظر دی نن سبا چې منتظر لالا زما سره هر ټیم رابطه کې وي او زه یې ډېر زیات اورم، ډېر زیات یې خوښوم. کومه شاعري مو ډېره خوښه لکه انقلابي یا روماني شاعري؟ نو بس انقلابي په خپل ځای ښایي، روماني په خپل ځای ښایي. خو زه خو یم چې انقلابي وکړي نو ښه وي د قام او د وطن په خاوره باندې سوټ لیکلو کې نه به ښایي. خاله امن نشته په خپل خوا کې، هر طرف ګاړی ګاړی جوړ دی. نو یو طرف اوس یو شاعر په بنګلو په جرنل باندې ذکر کوي، نو پکار ده چې هغه په امن باندې هم خبره وکړي، په انقلاب باندې هم خبره وکړي. نو هغه عبدالرازق صاحب وایي زه چې غم د پښتانه خورم نو سرکار جستانه څه خورم او ما به کومه ګناه وجلې خزانې ته خورې که زه خورم او زه خولي اوښکې را یو کړمه دا خواږه د ژوندانه خورم. زیشان مشاله تا نه به هم شعرونه اورو. مننه. دغه څو شعرونه به ورته خپل وایم، بیا به ورته انتخاب یو کلام وایم چې دا نفرت په منځ کې چا راوستو، چې دا نفرت په منځ کې چا راوستو، د پېښور او کابل رور سړیه ستا په نظر باندې مې زړه ژوندی شي. یې ته زما د زړه ټکور سړیه او غریب به یمه خو سوالګر نه یمه، غریب به یمه خو سوالګر نه یمه، جوړوم ځان ته نه پېغور سړیه. پام ګورې ډس چې په هېڅ چا ونه کړې، پام ګورې ډس چې په هېڅ چا ونه کړې، بیا به دې ځي سوره کې خور سړیه. پام ګورې ډس چې په هېڅ چا ونه کړې، بیا به دې ځي سوره کې خور سړیه. او زیشان مشال مې زړه کې داسې اوسي لکه چې سترګو کې وي تور سړیه. او دغه څو شعرونه ورته نور وایم چې فلسفه د باچاهان نه مني، چې فلسفه د باچاهان نه مني، دا به بیا دین هم به ایمان نه مني. چې پکې تمه د دیدن مې نه وي بس لیونی ځکه باران نه مني. کوم ظلمونه دي چې وپې نه شو، کوم ظلمونه دي چې وپې نه شو، دا خلک ولې افغانان نه مني. او څه وخت خراب دی او څه خلک خراب، څه وخت خراب دی او څه خلک خراب، زما بابا ځکه یاران نه مني. څه زورورو باندې واوړېدمه چې ګټه مني او تاوان نه مني. او مقطع ده چې خپل لیوني ټول منلي دي خو بدنصیبي د زیشان نه مني. دغه لنډ بخر یو څو شعرونه ورته وایم چې مننه. دغه څو شعرونه به ورته ووایم چې ستا بانې ډېرې دي زمن ګیلې ډېرې دي، ته مې په څنګ کې کښېنه یاره ټپې ډېرې دي، د باچاخان د پښتو زار شم قصې ډېرې دي، زما او ستا ترمنځه بس فاصلې ډېرې دي، ودونه کم دي دلته او جنازې ډېرې دي. او مننه.
ودونه کم دي دلته او جنازې ډېرې دي مړه زیشان لوپره ستا خو بانې ډېرې دي او څو شعرونه به طاهري ووایم چې ځکه نه د ټال خبرې وکړتو ځکه نه د ټال خبرې وکړتو لږې د خپل خال خبرې وکړتو څنګه به جانانه ټول په امنو څنګه به جانانه ټول په امنو هغه د زوړ ټال خبرې وکړتو او بیا جوړې زمانه خفه شوی دی لږې د مشال خبرې وکړتو بس تله په پیسو نو زه به هم زیشانه مشاله زه به هم یو څو شعرونه به جوړ یم سیده سمیع الله سمیع وایي خلکه زما او د جانان خبره هغسې ده خلکه زما او د جانان خبره هغسې ده د شوګیرو او د هجران خبره هغسې ده او ما ورته ویل بابا دې څه وایي رضا شو که نه ما ورته ویل بابا دې څه وایي رضا شو که نه هغې وی نه که نه قربان خبره هغسې ده او وړی مې نه دی لا زرګر له زما جیب کې پروت دی وړی مې نه دی لا زرګر له زما جیب کې پروت دی ستا د ټوټې ټوټې پیزوان خبره هغسې ده او دا ستا د مینې د داستان خبره مخکې لاړه دا ستا د مینې د داستان خبره مخکې لاړه زما د مینې د داستان خبره هغسې ده او سمیع زما د سترګو اوښکې لا ولاړې نه دي د څاڅکي د باران خبره هغسې ده د زیشان خانم مننه کومه شکریه ده کومه چې په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له وخت راکړو الله پاک د خوشحالۍ ساتي او الله پاک دغه رنګ قلم بختور ساتي د قام او د بقا او د دې خاورې شعرونه لیکي نو چېرته مې ښاد اوسئ اباد اوسئ دې ملګرو هم شکریه ده کومه او ستا هم شکریه ده کوم خوشحاله اوسئ